أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة مائدة شپږم سپارہ آیت نمبر 44. دین مخکې د یهودیانو ذکر وشو چې هغې سره تورات کتاب موجود او په هغې کې د هغې د مقدمې فیصله او حکم موجود او دغه یهودیانو په خپل کتاب باندې فیصله نه کوله او په آخر کې دا خبره ذکر کړې وه چې د دې خپل آسماني کتاب تورات باندې هم ایمان نشته دی. اوس د تورات کتاب متعلق دا خبره ذکر کوي چې څنګه قرآن مجید الله پاک نازل کړی دی، حق او سچ کتاب دی، نو دغه شان دا تورات کتاب دا هم الله پاک نازل کړی او په خپل وخت کې دا حق او سچ کتاب چې کله قرآن مجید راغی بیا تورات منسوخ وګرځېدو، قابل عمل پاتې نشو. ایمان به موږ راوړو په ټولو آسماني کتابونو باندې، ټول به منو او عمل به په قرآن مجید باندې کو. بیا دوه خبرې د دې تورات کتاب متعلق نورې کړي دي. یو دا چې د دې اهل کتابو دپاره الله پاک په دې تورات کتاب کې د هدایت خبرې ذکر کړي وي، مثلا صحیح عقاید چې عقیده به څنګه ساتي، دا هم هدایت دی. او دویمه خبره چې په دې کې نور او رڼا وه، هغه نور او رڼا د الله پاک د احکاماتو وضاحت او تفصیلو چې تفصیل سره وضاحت سره په تورات کتاب کې د یهودیانو دپاره د اهل کتابو دپاره الله پاک خپل حکمونه بیان کړي. او تورات کتاب نازل شوی په حضرت موسی علیه السلام باندې. د حضرت موسی علیه السلام نه وروستو او د حضرت عیسی علیه السلام نه مخکې څومره پیغمبران راغلي دي، هغې ټولو پیغمبرانو به په تورات کتاب باندې د خلقو فیصلې کولې. خلقو به مقدمه راوړه او هغې به د الله په کتاب په تورات باندې فیصله کوله. دا فیصلې د چا دپاره کوله؟ دا د یهودیانو دپاره چې دا کتاب الله پاک دغه یهودیانو ته رالیږلی او د حضرات انبیاء علیهم السلام چې کم نائبینو چې هغه
الله والا خلقو، بزرگان نیکان خلقو چې دې زمانه کې ورته منګه پیران صاحبان وایو، خانقاه والا خلق ورته وایو. نو یو دا د هغې پیغمبرانو نایبینو، او یو علما چې دلته د الله والو د پاره ربانیون لفظ ذکر کړی دی، او د علماو د پاره احبار لفظ ذکر کړی چې د حبر جمع ده، او د یهودیانو په زبان کې هغې به عالم ته حبر ویلو، عالم. او چې کوم به درویش او فقیر او بزرگ او نیک انسانو نو هغې ته به ربانی ویل، الله والا چې دا الله والا خلق دی. نو دغې الله والا خلقو د هغې عالمانو به هم د یهودیانو فیصلې د الله په کتاب په تورات باندې کولې، او خلقو به هغه فیصلې منلې هم. بیا دغه خلق چې هغې ته الله پاک د خپل آسماني کتاب تورات د حفاظت ذمہداري حواله کړې وه، او هغې د هغې اقرار هم کړی چې او د دې حفاظت ذمہداري الله پاک موږ ته حواله کړې ده او موږ به حفاظت کوو. وروسته بیا داسې خلق راغلل چې هغې د الله د کتاب حفاظت ونه کړی شو، بلکې د دنیا د اغراض او مقاصدو دپاره په تورات کتاب کې تحریف او تبدیلی راوستله، د هغې په احکاماتو کې رد و بدل وکړو، د هغې په الفاظ او معانی کې رد و بدل وکړو، د څه دپاره؟ د دنیا د حاصلولو دپاره. او چې کله نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو او الله پاک ورته د وحی سلسله جاری کړه، او بیا خصوصا مدینه منورې ته هجرت وکړو، یهودیانو ته دعوت ورکړو، نو پکار دا چې دی ایمان راوړی وی، ځکه دې ته هر څه معلومو چې په تورات کتاب کې د نبی علیه السلام صفات او نښې موجود دي، او هغه په نبی علیه السلام کې شته دی، هغې په خپلو سترګو باندې ولیدې. خو یره ورسره دا وه چې دا کوم خلق موږ ته شکرانې نظرانې راکوي، نو که موږ ایمان راوړو بیا به دا شکرانې نظرانې بندې شي. د دې یرې نه ایمان نه راوړو، نو الله پاک ورته فرمایي چې تاسو د خلقو نه یریږئ مه، بلکې د الله نه ویریږئ، د الله د عذاب نه ویریږئ. که تاسو ایمان نه راوړئ او تاسو ته د قرآن مجید حقانیت او صداقت هم معلوم دی، نو تاسو ته به الله پاک عذاب درکوي، نو د الله د عذاب نه ویریږئ. بیا دې د الله په احکاماتو بدلولو پیسې اخیستې د خلقو نه، نو د هغې ذکر هم کړی دی چې تاسو د خلقو نه لږې پیسې ماخلئ. نو دا معنا نه چې لږې ماخلئ او ډېرې ترې اخلئ، بلکې دا معنا چې د الله د کتاب په مقابله کې که دا ټوله دنیا هم راجمع شي، دا د دې په مقابله کې لږې دي. نو د الله کتاب او د هغې حکمونه بدلول او بیا په هغې باندې د خلقو نه پیسې رشوت اخیستل، دا ستاسو دپاره ناروا او حرام دي. اوس چې کله دا خبره ذکر کړله چې د بني اسرائیلو ټولو پیغمبرانو په تورات کتاب فیصلې کولې، او د بني اسرائیلو ټولو پیرانو عالمانو په تورات کتاب فیصلې کولې، او ای د مدینې منورې یهودیانو تاسو خپل تورات کتاب پریښی دی، او دې دپاره د نبی علیه السلام په عدالت کې مقدمه وړاندې کړې ده چې موږ ته آسان حکم ملو شي او هغه به په دې مجرمانو باندې جاری شي. نو تاسو خو د الله د کتاب د خپل آسماني کتاب چې دام الله نازل کړی دی په دې باندې تاسو فیصله نه کوئ، نو بس تاسو کفر په دې باندې واضح شو چې څوک د الله په کتاب فیصله نه کوي، نو دغه انسان مسلمان نشي پاتې کېدی، دغه کافر دی. دا فیصله الله پاک په دې آیت مبارک کې اورولې ده. انا انزلنا التورات، بېشکه مونږه نازل کړی دی تورات کتاب. څنګه چې قرآن مجید الله نازل کړی د الله کتاب دی، دغه شان تورات کتاب دام الله نازل کړی په حضرت موسی علیه السلام باندې، انجیل کتاب په حضرت عیسی علیه السلام نازل کړی، او زبور کتاب په حضرت داود علیه السلام نازل کړی، او دین علاوه سل صحیفې په مختلفو پیغمبرانو الله پاک نازل کړی دي. فیها په دې تورات کتاب کې هدن هدایت و نور او رڼا وه،
نو هدایت پکې د عقاید او چې خلق عقیده خپل صحیح کی او نور چې دین دا وضاحت او تفصیل د شرعي احکاماتو چې هغه په تورات کتاب کې ذکرو يحكم فیصله بکولا بها په دې تورات کتاب باندې النبیون پیغمبرانو الذين اغه پیغمبران اسلمو چې هغه ټول تابعدارو د الله پاک د الله حکمونه منل هغه ته سرخ کته کړو نو هغه ټول پیغمبرانو د الله په کتاب په تورات باندې با فیصله کولې اوس دا فیصله به د چا د پاره کولې نو فرمایي للذین هادو د پاره د هغه کسانو چې يهوديانو د دې يهوديانو فیصله به د هغه پیغمبرانو په تورات کتاب باندې کولې نو تاسو خدا وساته چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو او پیغمبرانو په فیصله په تورات کتاب کولې او تاسو تورات کتاب باندې خپل فیصله نه کوي نو بیا دا دعوت تاسو ولي کوي چې زمونږ مشرانو کې ډېر پیغمبران تیر شوي موږ د پیغمبرانو اولاد یو والربانیون دا جمع دا د ربانی وی رب والا الله والا دین مراد بزرگان نیکان صالحان خلق دی پیران صاحبان تینا مراد دی چې دا په بنی اسرائیلو کې هم او الحمدلله په دې امت کې ډیر پیران بزرگان نیکان خلق شته دي چې هغه الله والا خلق دی نو ربانیون چې کوم په بنی اسرائیلو کې په يهوديانو کې نو اغیب هم د الله په کتاب فیصله کولې چې دا د پیغمبرانو نائبینو والاحبار عالمان د يهوديانو اغیبم په تورات کتاب باندې فیصله کولې نو د پیرانو صاحبانو ثبوت د قران مجید نو شو ربانیون دینه مراد پیران صاحبان دي چې دام د پیغمبرانو جان نشین او نائبین دي او احبار عالمان چې عالمان هم د انبیاء علیهم السلام وارثان او جان نشین دي څنګه چې نبی علیه السلام فرمای العلماء ورثه الانبیاء د دین عالمان د پیغمبرانو وارثان دي نو دا الله والو خلقو بزرگانو عالمانو اغیب هم په تورات کتاب فیصله کولی بمستحفظو په دی وجبان دی چې دی د حفاظت ذمہ دار مقرر کړی شوی من کتاب الله د الله د کتاب چې تورات کتاب دی داغي د حفاظت ذمہ داری هم دغه خلقو ته الله پاک حواله کړی و چې تاسو به د خپل آسمانی کتاب په خپل حفاظت کوئ او د قران مجید د حفاظت ذمہ داری الله پاک اخستې ده چې سور لسمه سپاره کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله پاک فرمایي چې دا قران مجید ما نازل کړی دی او زه د حفاظت ذمہ دار یم زه به حفاظت کوم نو د الله د حفاظت د ذمہ داری دا نتیجه ده چې دې کې څوک د یو زبر زیر تبدیلی نشي راوسته د دې په الفاظو کې څوک تبدیلی نشي کولای نو د دې په معانی کې څوک تبدیلی کولای شي او د مخکنو آسمانی کتابونو د حفاظت ذمہ داری هغه خلقو ته الله پاک حواله کړی و ناغي د خپل آسمانی کتابونو حفاظت اون کړی شو بلکې په خپل پاغي کې تبدیلی او رد و بدل وکړو نو یو خو دغه تورات کتاب د حفاظت ذمہ داری الله پاک هم دغه يهوديانو ته حواله کړی و وکانو علیه او دا خلق په دې خبره باندې شهداء گواهان اقرار کون کی د دې خبره شهادت ورکو د دې اقرار کو چې او واقعي زمونږ د آسمانی کتابونو د حفاظت ذمہ داری موږ ته حواله کړی دا چې تاسو په دې باندې په خپل عمل کوئ او خلق ته د دې تعلیم ورکوي چې خلق هم په دې باندې عمل وکي او د دې کتابونو حفاظت وکوي نو هغه حفاظت اونکړې شو او بیا په نبی علیه السلام او په قران مجید باندې د خلقو د يرنه ایمان نه راوړو چې بیا د خلقو نظرانه شکرانه په مونږ باندې بند شي نو د هغه خبر ورته الله پاک او فرمای فلا تخشوا الناس نو اے يهوديانو اے د يهوديانو عالمانو تاسو د خلق نه مېریږي چې خلق نظرانه شکرانه بر باندې بند کی ځکه د رزق ذمہ داری الله پاک خسته ده که تاسو ایمان وروړو الله پاک به درته د خپل خزانو دروازې کولو کی
نو د خلقو نه مه یریږئ واخشونې او زما نه ویریږئ زما د عذاب نه ویریږئ چې تاسو ایمان نه راوړئ نو عذاب به درته درکومه د الله د عذاب نه یریږئ او د خلقو د نذرانې شکرانې بندېدلو نه یریږئ نو که دا نذرانې شکرانې هر څومره ډېرې دي او د الله د کتاب په مقابله کې لږې دي ولا تشترو او تاسو ماخلې بآیاتی زما په آیاتونو بدلولو باندې زما په حکمونو بدلولو باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي چې د چا به جرم وکړو مالدار به هغې به رشوت ورکړه خپلو عالمانو ته نو هغه عالمانو به یې رشوت واخیستو او د الله د کتاب نه به حکم بدل کو چې کوم اصل حکم و نه هغه به ورته نه بیانو بلکې آسان حکم به ورته بیان کو او چې کوم به غریبانان و هغې څه به د رشوت دپاره څه نو هغې ته به اصل حکم بیانو وی داسې مه کوئ د الله حکمونه مه بدلوئ د الله په کتاب باندې پیسې د خلقو نه مه اخلئ چې دا هر څومره ډېرې دي او دا د الله د کتاب په مقابله کې لګي دي ومن لم يحكم او څوک چې فیصله نه کوي بما انزل الله په هغه کتاب باندې چې الله نازل کړی دی نو ای یهودیانو تاسو ته الله پاک تورات کتاب نازل کړی دی او تاسو په تورات کتاب باندې فیصله نه کوئ نو کم خلق چې د الله په کتاب فیصله نه کوي فاولئک پس دغه کسان هم الکافرون هغې کافران دي انا انزلنا التورات بشک من نازل کړی دی تورات کتاب په حضرت موسی علیه السلام باندې فیها هدن چې پاغې کې هدایت دی و نور او رڼا ده یحکم بها النبیون الذین فیصله به کوله په دې کتاب هغې ټولو پیغمبرانو اسلمو چې هغې د الله تابعدارو ټول پیغمبران د الله تابعدارو للذین هادو دا فیصلې به د هغه چا دپاره کولی چې یهودیانو والربانیون او الله والا خلق اغیبم فیصلې په تورات کتاب کولې والاحبار او عالمانو به هم فیصلې د خلقو په تورات کتاب باندې کولې بما استحفظوا په دې وجه باندې چې دوی د حفاظت ذمه دار مقرر کړي شوي من کتاب الله د الله د کتاب د تورات وکانو علیه شهداء او دوی په دې خبره باندې گواهی ورکوونکي اقرار کوونکي فلا تخشوا الناس نو تاسو ای د یهودیانو عالمانو د عوامو نه د خلقو نه مه یریږئ واخشونې او زمان او زما د عذاب نه ویریږئ ولا تشترو او ماخلې تاسو بآیاتي زما په آیاتونو بدلولو زما په حکمونو بدلولو د خلقو نه ثمنا قلیلا پیسې لګي ومن لم يحكم او څوک چې فیصله نه کوي بما انزل الله په هغه کتاب چې الله پاک نازل کړی دی فاولئک هم الکافرون هم دغه کسان کافران دي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.